نن مې د بن د کنفرانس ویډیو په مخه راغله. غونډه کې د پښتنو پر لږې ونډې باندې حاجي عبدالقدیر احتجاج کوي او له تعالی را بهر افغانان لاریون ته راولي، د باچا ظاهر شاه انځورونه لیږدوي او د امریکایانو په مټ د راغلي حکومت مخالفت کوي. وایي کابل په زور نیولی. کنفرانس د 2001 کال د ډسمبر په میاشت کې شوی و. زه څو کاله وروسته هغې ودانۍ ته ورغلی وم چې دغه کنفرانس پکې شوی و. ستړي مشئ. دغه ویډیو سید عبدالله نظامي په خپل فیسبوک پاڼې باندې خپره کړې وه. لا ډېر معلومات په ویډیو کې. UN. Let's hope that history will record this day as the beginning of a new age for Afghanistan, an age of peace, of harmony. We think that those groups that have gathered here cannot really represent the Afghan people, because those people have just taken the power by force, like all groups did in the past 23 years. I believe he left because of some misunderstandings within his own delegation and also because he was unhappy with the Pashtun representation at the conference. سلام دوستانو، دا ټیک هغه ځای دی چې په 2001 کال کې د افغانستان په تړاو پکې کنفرانس شوی و او زموږ سیاستوال او حکومتوال هر یو یې لکه د قانون د ټکي په توګه په ویناو کې یادوي د بن د کنفرانس توافقات، د بن د کنفرانس ګډونوال او نور. هو دا په بن کې د پیټرزبورګ هوټل دی چې یوه تاریخي ودانۍ وه. دلته اوس هوټل دی پکې، دلته دغه کنفرانس شوی و. زه هم ټیک په همدغه ودانۍ کې ولاړ یم. دا ودانۍ په یوه لویه په یوه هسکه غونډۍ باندې ودانه ده او دغه د شاته چې ګورئ دا د راین سیند د بن ښار په زړه باندې تېر شوی. بن د جرمني پخوانۍ پلازمینه ده. دا سیند ډېرې ښکلې اوبه لري، غاړو ته یې خلک میشت دي، کښتۍ پکې روانې وي. د دې خلکو لپاره یو ځانګړی ارزښت دا سیند لري. راین سیند د اروپا تر ټولو مشهور سیند دی چې له 4 اروپایي هېوادونو تېرېږي. دغه چې ګورئ دغه د راین په غاړه باندې د بن د ښار برخې نیوه ده. شین وطن ته به وایي چې په کونړ، نورستان یا د پښتونخوا په سوات کې ګرځي. نو دغلته چې ګورئ د بن د ښار هغه مرکزي برخه د سپینې ودانۍ دي او ورسره د بن پوهنتون ډچ ویله یا د جرمني هغه مرکزي راډیو تلویزیون هم دغلته ځای کې ودان دی. نو یادونه مې کوله چې د بن د کنفرانس سیمه همدا ده. کنفرانس که ښه و که ښه نه و، د افغانستان لپاره یې بدمرغي راوړه که یې هر څه راوړه، خو غوښتل مې در باندې وګورم. ناصر صاحب راځه دا ودانۍ لږه یو څه ورته وښیم. دې خوا به وګورو لکه زموږ د تېرو د ونو په څېر باندې دغسې دي. دا په بن کې د پیټرزبورګ ودانۍ وه او زما یو څه معلومات، یو څه پوهېږم